ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی او دې په بیه واغشته د خپل نیکانو نه آزاد کړي چې اوس په دوی ظلمونه نه کوي. نو داسې غلام بچا اغشتم نه مس ظلمونه ته به پرېښو او داسې ډېر غلامان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په بیه باندې اغشتي او د الله په نوم باندې بیا آزاد کړي هم. عمار ابن یاسر دا بل یو صاحب د پیغمبر علیہ السلام چې د خپل نوم عمار دی او د پلار نوم یاسر دی او د مور سمیه نوم. په دې باندې قسم قسم ظلمونه وکړل. نو عمار او یاسر او سمیه درې واړه ابو جهل نیولیو ورته وی دا یو الله نه منکر شه او دا بوتان اومنه د دوی د خدای اقرار وکې ناغیته نه منګ د بوتانو اقرار نکو یو الله منلې دی. روزانه به ظلمونه کېدل. نو یو ځل راونی و نو سمیه د عمار مور دا نو د یوې خپې نه په پړو وتړله په یو اوښ پورې او د بلې خپې نه مضبوطه په پړو باندې وتړله په بل اوښ پورې او دواړه اوښانې وشړل. بدن په منځ نیم شو. او په داسې حال کې به هغې ویل الله یو دی یو الله منم لات او منات او عزا نه منم. د کافرو خبره ونه منله او د شهادت مرګ ورته نصیب شو. بندله چې لاس لزور ورکې دا ګوتو لزور ورکې راکاږي څومره درد کوي. نو د هغې یو خپه په یو اوښ پورې تړلی شوې ده او بله خپه په بل اوښ پورې او اوښان ووالي شو وشړلی شو. نو د ډېره زوره بدن په منځ باندې نیم یو خوا لاړو نیم بل خوا لاړو خو د الله د یووالي نه ونړېدله. نو دې نه پسې وله پلار راونیوه او هغه هم شهید که خو هغه هم د اسلام د کلمې نه وانه وړېده. نو عمار ته یې وی اوس ستا نمبر دی مور دې مړه شوه ستا په مخ کې پلار دې ستا مخ کې مړ شو نو د کفر کلمت ته وی که نه وی که ته نه وی نو نمبر دې تا هم ورپسې وژنو. په سوال ټکول یې ورسره وکړل خو آخر کې ده د یرې نه د کفر کلمه وویله. نو دې یې پرېښوده مړی نه کړ چې د کافرو د پنجې نه آزاد شو. نو پیغمبر علیه السلام له لاړه او ډېر زیات یې ژړل. وی مور مې مړه شوه پلار مې مړ شو په هغې خو خفه یم خو ډېر زیات خفه پدیم چې ما د کفر الفاظ ویلي دي. کافرانو وجلمه نو ما د کافرانو د یرې نه د کفر الفاظ ویلي زما به وسالي. نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس کو چې دا د کفر الفاظ دی وی نو دغه وخت کې ستا د زړه کیفیت سو د زړه حال دی سو. وی زما زړه په ایمان باندې بالکل مطمئنو یو الله مې منه خو د کافرو د یرې نه ما د کفر الفاظ ویلي دي. وی پیغمبر علیہ السلام ډاډګیرنه ورکړه چې جاړه ما او ته مسلمان په دغه الفاظو ته کافر شوی نه. وقلبه مطمئن بالایمان چې د چا زړه په ایمان مطمئن وي نو که د کافرو د یرې د کفر کلمه ویلې په هغې نه دی کافر. د دې نه علاوه نور قسم قسم ظلمونه پر مسلمانانو دا دې له کېدل چې نوې خلک دې ظلمونو ته وګوري نو مسلمانان نشي د اسلام په لار کې رکاوټ جوړو. پیغمبر علیہ السلام خپل خو هجرت نکو او د کمزوري مسلمانانو ته چې قتل چې دوی باندې ډېر ظلمونه کېږي نو د مکې مکرمې نه د هجرت کولو اجازت صحابه کرامو ته کړو. وی که څوک ځای نو بل اړخ ته لاړ شي. نو ډېر خلک
حبشو ته تلیو د یمن علاقې ته او د هغه ځای بادشاه عیسایو خو نیک زړه والو پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات نو شوی خو صفت پیغمبر علیہ السلام اوریدلو نو د هغه طرف وطن طرف ته د تلو اجازت یې کړو. بعض صحابه کرام بتلل هم. آخر کې بیا د مدینه منورې د هجرت اجازت هم پیغمبر علیہ السلام کړو که بعضې ملګري مدینه منورې ته ځینو لاړ دي شي. د مکې د کافرو د لاسه په مکه مکرمه کې د مسلمانانو جون تیرول بے انتہا گران شیو پا جن باندے ستومانه کړي. صہیب رومی نام یو صحابی د پیغمبر علیہ السلام د ہجرت کو مدینه منورے ته روانو نو کافر ورپسې شو هجرت ته نه پرېښوده. یو ځای کې ورته قریشي مشران رامخکې شي او یې ودرېږه دی ورته یو ډبه باندې ودرېږي په اوچت ځای ورته یې ما پیژنې که مې پیژنې خو پیژنې به مې او که مې نه پیژنې نو ما وپیژنه چې زه صہیب رومي یم او زما د غشو ویشتل تاسو ته معلومي تاسو ما پیژنې چې زما غشي چېرته خطا نه دی تللی نو ما سره تیرکش کې غشي دي زه به اول په دې در سره وجنګېږم په دې غشو به م اولم او پوهېږئ چې زما غشي خطا نه دي نو تاسو رانه بچ کېږئ نه او چې کله غشي ختم شي نو زما تور او نیزه ما سره نو په دې م پوهېږئ نو کومې پورې چې ما کې سا وي نو ما نیوې نه شئ او چې مړ شم بیا به مې ونیسئ او خبر داوی چې زه درته مال خیمه په مکه مکرمه کې زما مال پروت دی زه درته خیم لا چې هغه ځان راولې زما لار خوښه کړي. وی قریش یو بل ته وکتل چې سمه خبره کوي که موږ دې رانیسو نو رانیوي یې نه شو غشي ورسره دي وسلې والا دی د وسلې مخې له نه شو ورتلی ای زه مال به واخلو مال یې ورته وښود. پیغمبر علیہ السلام ته ورسېده دا حال یې ورته بیان کړ وی ډېره د ګټې سودا دې وکړله چې مال دې ورکړ او ځان دې ترې اخلاص کړ دا سودا دې د ګټې کړې ده. مکه مکرمه کې قریش راجمع شوي هجرت ته 15 کاله تقریبا پاتې دا 14 سپومې ښه روښانه وه مخامخ کارېده نو دا قریشي سرداران دی راجمع شوي دي ورته وایي ته پیغمبر یې چې پیغمبر یې نو دا سپومې راته په منځ نیمه که چې تا ومنو چې پیغمبر یې وی پیغمبر علیہ السلام ته وعده واغشته چې داسې وشي نو تاسو به ایمان راوړی وی او وی پیغمبر علیہ السلام دعا وکړله او د ګوتې په اشاره باندې سپومې ته اشاره وکړله سپومې نیمه شوله نو نیمه په یو غر ودرېده او نیمه په بل غر ودرېده په دوو غرونو باندې نیمه سپومې یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته وی دې خلکو ځان له په سترګو باندې لاس ومږه لمدې کپړې په سترګو ومږلې چې دا زموږ په سترګو څه چل دی رښتیا سپومې دوه ده که ناسې راته ښکاري وی ډېر کوششونه وکړه خو سپومې نیمه په یو غر ولاړه ده نیمه په بل غر باندې ولاړه وه او سلک سات نه وه د مازدیګر د مانځه نه د ماښام مانځه پورې څومره ټیم دی دومره سات سپومې نیمه یو خوا نیمه بل خوا وه خو دې کافرو ایمان را نه وړه وی لیدل
چې سپومې نیمه شوله د پیغمبر علیه السلام په اشاره. ای پیغمبر علیه السلام بار بار فرمایل چې اے خلکو گواه اوسئ، اے خلکو گواه اوسئ. وی بیا د خلکو ویل چې دی په موږ جادو کړی دی. وی بعضې ورته ویل چې لږ انتظار وکړئ، د بهر علاقو نه چې کم خلک راځي د هغوی نه تپوس وکړئ، نو که بهر علاقو نه راتلل خلک ووایي چې اوس سپومې نیمه شوه نو بس ټیک ده، کلي زموږ په سترګو جادو کړی دی. وی د بهر علاقې خلک هم راغلل او د سپومې د نیموالي خبر یې ورکړ. قرآن پاک کې هم دا واقعه ذکر ده، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب شو او سپومې نیمه شوله، شق نیموالی ته وایي. بیا به دې خلکو ویل دا زمونږ په سترګو جادو کړی دی. نو د نور علاقې خلکو باندې خو جادو نه کیږي، نو د بهر خلکو انتظار وکړي. نو د بهر خلک هم راغلل، هغوی هم ورته وویل، خو چې چا نه منله هغوی ونه منله، ایمان یې را نه وړه. بعضې خلک غیر مسلم هغوی وی دا دومره عجیبه واقعه شوه نو په کارو چې تاریخ کې راغلی وي. تاریخ دومره معتبر نه دی څومره چې قرآن معتبر دی. قرآن کې راغلی دی چې سپومې نیمه شوې ده، او د دې سره بیا هم جواب دا دی چې دا د شپې واقعه وه، او د شپې اکثر خلک اوده دي، او د سپومې باندې که تندر راشي نو اکثر په خلک خبرم نشي، سپومې تندر نیول او تیره شوله، دونه خیال ورته ني. نو په لاندې په ځمکه باندې رڼا کې خو کمې نه ده راغلې، که سپومې دوه شوه نو رڼا کې کمې نه ده راغلې، یا به د چا خیال شوي یا به نه شوي. او بل په دغه وخت کې بعضې علاقو کې خوروز وي، لکه امریکا او لندن وغیره، چې دلته ماسخوتن دی نو هلته خوروز د ماسپښین دی. نو هغه ځای کې د سپومې ښکاره کېدل خو نه شو کېدی. یا د ماسخوتن مانځه نه پس چې په عربو کې سپومې نیمه شوې ده، نو پاکستان کې خو خلکو 2 ګنټې خوب هم کړي، دونه وخت پې اړېدلی چې 2 ګنټې خوب هم کړی دی. نو دوی خوده پراته دي، نو سپومې څوک لیدلی. او تاریخ ولې نه ده راغشتی؟ دا واقعه تاریخ راغشتی ده. د هندوستان د ټولو نه زوړ تاریخ فرشته محمد قاسم فرشته، دا یو تاریخ دان نوم دی او هغه تاریخ لیکلی دی، تاریخ فرشته. پر هغه تاریخ فرشته کې د هندوستان د یو راجا نوم دی مہاراجا مالیبار. هغه مہاراجا مالیبار په خپلو سترګو باندې په هندوستان کې نیمه سپومې لیدله چې نیمه یو خوا نیمه بل خوا ده. وی بیا د خلکو نه تپوسونه کول، هغه په خپله روزنامچه کې لیکلي وو، مہاراجا مالیبار ولیکل خپله روزنامچه کې چې نن سپومې نیمه شوې ده. او بیا د خلکو نه تپوسونه کول چې دا سپومې ولې نیمه شوه. وی بیا ورته چا ووی چې په عربو کې یو پیغمبر پیدا شوی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا هغه نه قوم معجزه غوښتې وه، او دا د هغه معجزه وه چې سپومې نیمه شوې ده. مہاراجا مالیبار د دې قصې نه پس عربو ته تللی دی او په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی دی. نو تاریخ هم لیکلی دی. نو په ځمکه باندې مخلوق هم الله پاک د پیغمبر علیه السلام تابع کوي، خو د اسمان مخلوق هغه هم الله د پیغمبر علیه السلام تابع کړی.
سپومه ورته دومره تابع کړه چې د ګوتې په اشاره ورته نیمه شلو نیمه یې کړله. خو شقي القلب سخت زړه والا خلک ابو جهل غونډه خلک په مسلمانان نشو. نور هم یو ځل تابع شوی دی. پیغمبر علیہ السلام د مازیګر مونځ وکړ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د مازیګر مونځ نو کړی او دغه وخت کې د علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په پتون باندې پیغمبر علیہ السلام سر مبارک اولګو سملاسته او لږ ساعت پس د وحی کیفیت شروع شو. وحی نازلېدله. اوس دغه کیفیت کې د علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت نو چې خپل پاسېدلې وي یا د پیغمبر علیہ السلام سر مبارک د خپل پتون نه لري کړی وي. نو کمه پورې چې د وحی سلسله شروع وا نو د دقه سلاستو او په پتون باندې د پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پروت. وی دا سلسله د وحی دومره اوږده شوله چې دواره ډوب شو. د وحی سلسله چې ختمه شوله نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه تپوسه کې مازیګر مونځ کړی وی نه غمجن او ایمان خو مونځ قضا شو. وی پیغمبر علیہ السلام د غم ته وکتل او دعا یې وکړه یا الله نور واپس را والا ټیم وتا ادا والا را والا چې دې مونږ او کې قضا نه وي تلا. نو نور قبله طرف ته ډوب شو واپس راغی داسې اوچت ولاړو چې خرنا یې کوله چې علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونږ وکړ د فرض مانځنه فارغ شو نو نور واپس روان شو قبله طرف ته لاړ. نو الله پاک د مخلوق ته وخول چې اسمان کې انوار دا مې پیغمبر علیہ السلام له تابع کړ چې وته را واپس شو نو را واپس شو. سپومه ورته تابع کړله. نور مخلوق هم تابع. یو ځل پیغمبر علیہ السلام صحرا ته لاړ او د سماتی د پاره ډیر لري تک به پیغمبر علیہ السلام کو صحابه کرامو بم کو نږدې ده کې او دس ماتول دا به نه کو دشته پټی مټی دا زیاتو. نو پیغمبر علیہ السلام بل ته امت تم دغه تعلیم دی. په موجوده وخت کې دا آبادیت دومره زیاتې شوې دې کې په میلیونو ځله پکې د ناستې ځای چېرته نه معلومېږي. که پټو ته لاړ شي نو پټیم ګیر چاپېره داسې ډک دي یا پکې مزدوران کار کوي او یا پکې واړه لوبې کوي د ناستې ځای پکې رک شو. بعضې علاقې دا چې داسې علاقې وي نو هغه ځای کې بیا بنده مجبور دی چې ځان له انتظام وکړي د فلش جوړولو انتظام بیا ځان له وکړي. او چې کوم ځای کې پټي مټي او د پناه ځای وي نو هغه ځای کې سنت طریقه دار چې لرې لاړ شه څه خطرات ني نو لرې تلل سنت دي. د پیغمبر علیہ السلام به تقاضی له لرې ته یو ځل صحابي ورسره د لرې تلو په ځای باندې وی زه ورشه دغې ونې ته ووایه چې مال راشي نو زه به دې ونو کې ځان پټ کړمه حاجت به پوره کړمه. نو صحابي لاړه ونې ته پیغمبر علیہ السلام دې غواړي. ونه د ځمکې نه جرړې راووتلې او په خپله را روانه شوله. د پیغمبر علیہ السلام خوا ته راورسېږي چاپېره ونې ودرېدلې او پیغمبر علیہ السلام منځ کې پټ شو. د خلکو د نظره پناه شو. خپل حاجت یې پوره کړ او ونې بیا په خپله باندې روانې شي چې د کم کم ځای نه ونه راغلو هلته لاړه په خپل ځای بیا ودرېدله. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدمی. جاءت لدعوته الاشجار د پیغمبر علیہ السلام په دعوت باندې ونې راغلې ساجدة
سجده کولا تمشي الیه علی ساق بلا قدمی پیغمبر علیہ السلام ترا روانه و پیاده پر خپل تنو باندې خو بلا قدمی قدمونه خپې خو نه وي چې را روانه وي دا قسمه معجزه د خلکو ولیدلې خوش قسمت خلکو به ایمان وروړو بد قسمته بد نصیب خلک هغه ایمان نه وروړو د آخر زمانه خلک چې پیغمبر علیہ السلام او معجزه هیڅ لیدلې نه دي خو خدای مسلمانان کړي دي او دا لا پیغمبر علیہ السلام لیدلې نه دي پیغمبر علیہ السلام دې خلکو تخپل رونه ویلي دي اوس تا منګ او تاسو چې ایمان پکې ویني پیغمبر علیہ السلام دا میرونه دي وی کاش چې ما خپل رونه لیدلې وي پیغمبر علیہ السلام فرمایل صحابه کرام ته ویلي من درونه نه یو وینا تاسو می اصحاب رونه می هغه دي چې لا پیدا نه دي زیل دل نه یما خو په ما شقان دي په ما ایمان ورو دقه میرونه دي نو دا تر قیامت نیکان مؤمنان دې ته پیغمبر علیہ السلام رونه ویلي دي دا خوش قسمت دي چې بغیر د معجزونه د خلکو ایمان وروړي دي او ابو جهل غوندې بد قسمتو چې معجزې به لیدي او ایمان به نه وروړو خو چې د پیغمبر علیہ السلام سره په حالت د ایمان کې د چا ملاقات شوی دی هغه دومره خوش قسمت لري چې د تمام دنیا اولیاء کرام راجم شي نو د یو ادنا صحابي درجه ته به اون رسیږي پیغمبر علیہ السلام د مدینه منوره نه بهر ځنګل کې په اوخه سور روان دی یو میلمه مخل راغی مخل میلمه راغی او تپوس کوي مدینه منوره ته کومه لار تللی ده پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کوي مدینه منوره کې چا سره د کار دی وی د اخر زمانه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شوی ما ملاقات لور لازم وستا مخ کې حاضر دی چې سړی او پیژنل نو خمات اوس د ایمان باره کې خبرو کته راغلم چې ایمان راوړم نو پیغمبر علیہ السلام ضروری خبره د ایمان ورته بیان کړي پیغمبر علیہ السلام پخپل اوخه میلمه پخپل اوخه وی چې پیغمبر علیہ السلام خبر اخلاص کړي وی ته وی چې قد اقررت بذلك پر ټول خبرو ما اقرار وکړ وی دغه وخت کې د میلما د اوخه د قدم لاندې زمکا او پرو هغه په زور نو کړي او چې قدم له زور ورکړه بلخ په یا سست کړلا نو هغه په زمکه کې نه وته زمکه او پرو نو اوخه کته شولا دا سړی تیرا پرې وته وی د چې قد اقررت بذلك وی د ذالک کافی لا ویل نو چې زمکه ته پرې وته نسکور پرې وته وی پیغمبر علیہ السلام پس ضرور ټوک کچراوی نشي خو هغه زمکه تور اچي سر پزمکه او د نور بدن زور چې پراغ نو دا شټي چړق ناره کمات شو شټي مات شو زر پیغمبر علیہ السلام اوچت کو او پغیګه کې واچو او ځنکدن شروع روح پرواز وکړ وفات شو نو دې صاحب نه موز کړی نه روزه نه حج نه زکات نه جهاد کلمه نه ویلې خو د پیغمبر علیہ السلام خپل خبر مبارکه ووري وی پدې ما اقرار وکړ د عمره وی دی مسلمان شو دی صحابي شو او د تمام دنیا اولیاء کرام د تر رسیدي نشي دا لک ساعت دا سکندونو منټونه چې په حالت د ایمان کې پیغمبر علیہ السلام سره تیر کړل دا دومره لوی سعادت ته چې الله تعالی ورکه بل چاله نه ورکه این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشن خدای بخشنده دا نیک بختی د مټو په زور نه ده تر څو چې الله چاته ورکړي نه ده دغه صحابه کرامو ته دا لوی سعادت او نیک بختی الله ورکړه چې د پیغمبر علیہ السلام ملاقات او ایمان ورته نصیب شو
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।